په دې وخت کې د اورشلیم ځینو خلکو ویل آیا دا هماغه سړی نه دی چې یهودي مشران یې غواړي ووژني؟ وګورئ هغه دلته په ښکاره لګیا دی خبرې کوي او هغوی ورته هیڅ هم نه وایي. آیا داسې خو نه ده چې زموږ مشران په رښتیا سره پوهیږي چې هغه مسیح دی؟ خو موږ پوهیږو چې دا سړی د کوم ځای دی او کله چې مسیح راشي نو هیڅوک به نه پوهیږي چې هغه د کوم ځای دی. کوم وخت چې عیسی د خدای په کور کې تعلیم ورکاوه نو په لوړ اواز یې ویل او تاسو ما پیژنئ او په دې پوهیږئ چې زه د کوم ځای یم، خو زه په خپله خوښه نه یم راغلی. هغه چا چې زه رالیږلی یم هغه رښتینی دی او تاسو هغه نه پیژنئ، خو زه هغه پیژنم ځکه چې زه د هغه لخوا راغلی یم او زه هغه رالیږلی یم. بیا په هغه ځای کې ځینو خلکو کوښښ وکړ چې هغه راونیسي، خو هیچا هغه ته لاس ور نه وړ ځکه چې هغه ټاکل شوی وخت لا نه و را رسېدلی. خو بیا هم په هغو خلکو کې ډیرو په هغه باندې ایمان راوړ او وی ویل کله چې مسیح راشي آیا هغه به د دې سړي نه زیاتې معجزې وښایي؟ فریسیانو د عیسی په هکله د خلکو ګونګسې واورېدلې، نو دوی او مشرانو کاهنانو د خدای د کور ساتونکي ولېږل چې عیسی ونیسي. خو عیسی هغوی ته وویل زه به د لږ نور وخت دپاره ستاسو سره یم او بیا به هغه چا ته ورځم چې زه یې رالیږلی یم. تاسو به ما پسې ګرځئ خو ما به پیدا نه کړئ او په کوم ځای کې به چې زه یم هلته تاسو نشئ راتللی. یهودي مشرانو په خپلو کې یو بل ته سره وویل دا سړی چیرته غواړي لاړ شي چې موږ یې نشو پیدا کولی؟ آیا هغه غواړي چې هغه غیر یهودي ښارونو ته لاړ شي چې زموږ خلک پکې اوسیږي او غیر یهودي خلکو ته تعلیم ورکړي؟ د دې خبرې نه د هغه مطلب څه دی چې تاسو به ما پسې ګرځئ خو پیدا کولی به مې نشئ او په کوم ځای کې چې زه یم تاسو هلته نشئ راتللی. د اختر په آخره ورځ یعنی هغه ورځ چې ډیر مهم مراسم پکې ترسره کیږي عیسی ودرېد او په لوړ اواز یې ویل که څوک تږي وي نو هغه دې ما ته راشي او زه به ورته یو څه ورکړم چې ویڅکي. څوک چې په ما باندې ایمان راوړي نو لکه څنګه چې د خدای کلام وایي د ژوندون د اوبو ویالې به د هغه نه رابهیږي. عیسی دا خبره د روح القدس په هکله وکړه چې په هغو خلکو باندې به نازلیږي کوم چې په هغه باندې ایمان راوړي. تر هغه وخته پورې لا روح القدس نه و نازل شوی ځکه چې عیسی لا خپل جلال ته نه و رسېدلی. کله چې خلکو دا خبرې واورېدلې نو ځینو یې وویل دا سړی په رښتیا سره هماغه پیغمبر دی چې موږ ورته په تمه یو. نور وویل هغه مسیح دی، خو نور وویل آیا مسیح د جلیل نه راځي؟ آیا د خدای کلام دا نه وایي چې مسیح به د داود د کورنۍ څخه وي او د داود د کلي یعنی بیت لحم څخه به وي؟ په دې ډول د عیسی په اړه د خلکو په منځ کې بې اتفاقي را پیدا شوه. ځینو غوښتل چې هغه ونیسي خو هیچا ورته لاس ورنه وړ. کله چې د خدای د کور ساتونکي بیرته مشرانو کاهنانو او فریسیانو ته ورغلل نو هغوی د ساتونکو څخه پوښتنه وکړه هغه مو ولې رانهوست؟ ساتونکو ځواب ورکړ تر اوسه پورې هیچا داسې خبرې نه دي کړي لکه دا سړی چې کوي. فریسیانو هغوی ته وویل آیا هغه تاسو هم بېلارې کړي یئ؟ آیا تاسو اورېدلی دي چې د مشرانو او یا د فریسیانو څخه کوم چا په هغه باندې ایمان راوړی دی؟ بې له شکه چې نه، خو دا خلک چې د موسی د شریعت نه خبر نه دي لعنتیان دي. نیکودیمس چې د فریسیانو د ډلې څخه و یعنی هغه سړی چې یو ځل مخکې عیسی ته ورغلی و هغوی ته وویل آیا زموږ شریعت موږ ته اجازه راکوي چې کوم څوک مخکې له دې چې د هغه خبرې واورو او په دې پوه شو چې هغه څه کړي دي مجرم اعلان کړو؟ هغوی په ځواب کې ویل آیا ته هم جلیلی یې؟ د خدای کلام ولوله نو بیا به پوه شي چې په جلیل کې به هیڅ کوم پیغمبر پیدا نشي. بیا ټول خپلو کورونو ته لاړل.